د افغان جنو اوښکې او د ښوونځیو له پرانیستلو د طالبانو شاتګ. شپږ کلنه مرزیه د کابل په لویدیځ کې د یوې غونډې پر مهال پر خپل کور له خپله د ښوونځي بکسه برابروي. د تېر اګست له میاشتې راهیسې طالبان واک ته ونیو. لومړی ځل یې د ښوونځیو ته چمتووالی ونیو. نوموړي بي بي سي ته وویل زه ډېره خوشحاله وم چې کله مې واورېدل ښوونځی بیا پیلېږي. دا زما د راتلونکي په اړه ماته هیله رابخي. شاوخوا 200 نور نجونو هم د سیدالشهدا ښوونځي ته مخه کړې وه، خو د معمول پرته یې شمېر کم و. افغانستان له اګست میاشتې راهیسې د هلکانو ترڅنګ یوازې د نجونو لومړیو ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکول شوې. د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم دا تمه وه چې ښوونیز مرکزونو ترڅنګ به د نجونو منځني ښوونځي پیل شي. زده کوونکو لپاره دا ډېره حساسه شیبه وه، ځکه تېر کال اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په یاد ښوونځي برید کړی و او د دې زده کوونکو شاوخوا 90 ټولګیوالي ښوونځي کارکوونکي وژلي وو.